عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي دی یو ورځ ارمان وکړ ارمان دا دی چې داسې یو لبیب او حازم انساني و خیر انساني چې هغه باندې د مرګ حالات راشي او زه یې تپوس وکړم چې دې مرګ څه سختۍ دي چې ما ته دې مرګ دا سختۍ بیان کړي دا بیا همیشه دپاره به مینه وه وایي کوم وخت چې به ده باندې مرګ راغللی نو چا ورته وویل چې یا ابا عبدالله انت ذلك الرجل اللبيب الحازم هغه سړی وستې هغه وخیر او هغه فویه انسان هغه تی اوس تا باندې د مرګ احوال راغلي دي حالات راغلي دي مرګ تا ته حاضر شوی دی اوس فاخبرنا عنه د دې مرګ خبر موږ ته راکړه چې د مرګ په وخت کې په دې انسان باندې څومره سختۍ تېرېږي څومره تکلیف تېرېږي وی عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه وی دوی ویلا وی اجدو كأن السماوات انطبقنا على الأرض وإذا ځان داسې منده کومه لکه اسمان چې د بنه راغلی او ځمکه پورته شوې ده او زه په دې منځ کې ګیر کړی یم وانا بینهما او زه د ځمکې او د اسمان په منځ کې یم او زما دا روح په دومره سوري کې وځي چې د ستنې دا سوم چې دی دومره سوری دی او زما دا روح په دې کې وځي دومره تکلیف را باندې دی نو زما عزتمندو ورونو دا د مرګ سختۍ دی ښه دا حالات دي دا د مسلمانانو نه او زمونږ او ستاسو نه هېر شوي دي ښه ځکه چې مسلمانان به یو مجلس کې کینی بیا ته الله عز وجل نه یېري ښه بیا د الله نافرمانۍ نه کوي بیا ګناهونه کوي بیا د شیطان په لاره باندې رواني ښه کله چې انسان سره د آخرت فکر و د مرګ فکر ورسره و د قبر فکر ورسره و د آخرت فکر ورسره و دا به هیڅ چرې د شیطان په لاره باندې روان نشي دا به د رحمان او د الله عز وجل په لاره باندې روان وي